بسم الله الرحمن الرحیم. یو محترم رور پوښتنه کړې ده چې د غسل فرضونه راوښیه. د دې پوښتنې ځواب دا دی چې د غسل فرضونه اجمالاً درې دي: د خولې پرېولل، د پزې پرېولل او د ټوله بدن پرېولل، او تفصیلاً 11 دي. پر نورالعزا کې کاږي یفترض فی الاغتسال 11 شیئا، په غسل کې 11 شیان فرض دي: غسل الفم والانف والبدن مره، د پزې پرېولل، د خولې پرېولل، د پزې پرېولل او د ټول بدن پرېولل یو ځل. وداخل القلفه، او د هغه کس چې سنت کړی نه وي د هغه دغه د تناسل د آلې د سنتېدو در پوست لاندې د دغه ځای پرېولل. لا عسر فی فسخها، په دا شرط چې د هغه په پورته کولو کې او لاندې ته په اوبو داخلولو کې چې مشکل نه وي. دا یې 4. 5 وسره، او د نامه پرېولل. وثقب، 6 د سری پرېولل، هغه غوږونه چې زنانو سری کړي یا یې پزه سری کړي وي د هغه سری لندول هم په غسل کې فرض دي، غیر منظم چې منظم نه وي. او ځینې نارینه هم غوږونه سری کوي، نو که چیرې دا د غوږ سری سره بند سوی نه و هغه ته اوبه ورسول دا فرض دي. وداخل المصفور من شعر الرجل، او د نارینه کوڅۍ، دا کوڅۍ چې د ودلی وي هغه د چې ویښتان کوڅۍ کړي وي د هغه کوڅیو د هر ویښته لندول هم فرض دي مطلقا. هغه نو که په هر صورت وي. للمصفور من شعر المرأه، نه د ښځې کوڅۍ، د ښځې د کوڅۍ لندول فرض نه دي. ان سر الماء فی اصوله، که اوبه د ښځې د ویښتانو بیخو ته رسېدلې، د ښځې په غسل کې د کوڅیو لندول نه دي فرض، د ویښتانو بیخو ته اوبه رسول فرض دي. دا 8 فرض دی د غسل. 8 وبشر اللحیه، د ژیرې لاندې چې کوم پوست دی دا د مخ د دغه لندول هم فرض دي. 9 وبشرة الشارب، او د بریتو سره لاندې پوست لندول هم په غسل کې فرض دي. ځینې وګړي داسې وي چې ډېر ګڼ بریتونه وي، باید دا بریتونه داسې وموږي چې لاندې اوبه بریتو پوست ته ورسي. 10 والحاجب، او د ورځو لاندې پوست چې دی د هغه بیخو ته اوبه ورسول هم فرض دي، چې د ورځو لاندې کوم د بدن یا د مخ پوست دی هغه لوند سي. والفرج الخارج، او بل 11 فرض د غسل دا دی چې ښځه به فرج خارج یعنی د خپل د ضرورت ځای د مچاژو ځای هم پرېولي، دا د باندې ځای. دا 11 فرضونه دي. همدا ډول دا په غسل کې باید غسل کوونکی ډېر محتاط اوسي. د ځینو کسانو پوندې ډېرې چاودلې وي، هغه اوبه پر تېرېږي لاندې نه ورځي، دا چاودو ته اوبه ورسول. د چا دا د ګوتو بندونه یا در بجلکو لاندې ځایونه ډېر کلک وي، دا د ګوتو بندونه د کار په وجه باندې کلک سوي وي، نو هغه ته لاندې اوبه ورسول لږ مشکل وي. د چا دغه تر بجلکو لاندې د پښې غوښه ډېره کلکه سوې وي د ډېرې ناستې په وجه باندې، هغه ته اوبه ورسول ټینګ موږل ډېر ضروري دي. نورالعزا سره د مراقع الفلاح اول جیل 45 او 46 صفحه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.